په پېښور ماډل سکول کې یو پرنسپل د صحابه کرامو توهین وکړ، نعوذ بالله، او نازیبه الفاظ استعمال کړو. دا ویډیو را سره مکمل وګورئ جی. او یادو ساتي د دنیا والا خلکو څوک چې ابو بکر صدیق ته کنځلې کوي، څوک چې د ابو بکر صدیق ګستاخي کوي، څوک چې د عمر ابن خطاب ګستاخي کوي، څوک چې عمر ابن خطاب داغي په باره کې سپکې خبرې کوي، څوک چې د عثمان ذوالنورین باره کې سپکې خبرې کوي، څوک چې د حیدر کرار باره کې سپکې خبرې کوي، څوک چې د حضرت معاویه باره کې سپکې خبرې کوي، څوک چې د ابن عباس باره کې سپکې خبرې کوي، څوک چې د ابن مسعود باره کې سپکې خبرې کوي، څوک چې د تمام صحابه باره کې سپکې خبرې کوي، د اهل بیت باره کې سپکې خبرې کوي، هغه ته غلط نسبت کوي، د هغه ګستاخی کوي، هغه ته کافران وي. والله یو سکند د پاره مسلمان نه تسلیموما، والله یو سکند د پاره ورته مسلمان نه وایما. نن پم आवाज داله، سبا مم आवाज داله چې څوک د صحابه ګستاخان دي، پرون ویلې کافران دي، نن بم وایم کافران دي، سبا بم وایم کافران دي. لاس دې آزاد د هر یو کافر وي، لاس دې آزاد د هر یو ظالم وي. ما ویل چې د صحابه ګستاخ دی، پرونم کافر دی، ننم کافر دی، سبا بم کافری، بیا بم کافری، بیا بم کافری. چې څوک د صحابه ګستاخ دی، کافر او کافر دی.